ارزګان کې د ملي بیرغ په تړاو څنګه عجیبه پیښه وشوه؟ چا ولې پرې بندیز لګولی دی؟ خلکو څه ویلي دي؟ د ملي بیرغ په اړه به بالاخره پریکړه چیرته کیږي؟ د دغې موضوع په اړه ټول بشپړ جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ. ارزګان کې بیرغ پلورونکي وایي چې که څه هم په افغانستان کې د ملي بیرغونو پر استعمال بندیز لګېدلی دی، خو د پخوا په پرتله د ملي بیرغ مینوال زیات شوي دي او ډیر خلک یې اخلي. د ارزګان مرکز ترینکوټ کې یو هټیوال د نوم نه ښودلو په شرط اطلاعات سره په خبرو کې وویل چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته دوی اندېښمن وو چې که ملي بیرغونه د طالبانو لخوا بند شي نو په هټیو کې پاتې بیرغونه به ورباندې تاوان شي. خو زیاتوي چې د طالبانو تر بیرغه د ملي درې رنګه بیرغ مینوال زیات شوي دي او ډیر کسان اوس له دوی څخه ملي بیرغونه پیري. دی وایي چې په تیرو 8 میاشتو کې زیات شمیر بیرغونه پلورلي دي چې په تیرو وختونو کې به په دغه شمیر یو کال کې هم نه و پلورل شوي. د نوموړي په خبره دوی اوس د طالبانو د بیرغونو ترڅنګ ملي بیرغونه هم راوړي او پر خلکو یې پلوري. د هغه په خبره چې ډیر خلک په ښکاره د ملي بیرغ اخیستلو ته زړه نه ښه کوي، خو په پټه له دوی څخه د ملي بیرغونو د اخیستلو غوښتنه کوي. د زیاتوي د پخوا په پرتله د ملي بیرغونو د پیر او پلور بازار ګرم شوی دی. اوس ډیر خلک ملي بیرغونه اخلي، خو کله چې دلته راشي موږ ته پټ ووایي چې ملي بیرغ اخلمه. که څه هم خلک ویره لري، خو بیا هم موږ د تیر په څیر ملي بیرغونه اوس هم راوړو او پر خلکو یې پلورو. دا خلک ملي بیرغونه څه کوي؟ واک ته د طالبانو تر رسېدو وروسته د ارزګان له ټولو دولتي ادارو او عامه ځایونو څخه ملي بیرغونه ټول شول او لا هم په ښکاره ډول هیڅ بیرغ نه ښکاري. محمد رحیم چې په ټرینکوټ ښار کې د موټرو یو ورکشاپ لري، د اطلاعاتو سره یې په خبرو کې وویل چې د جمهوریت نظام تر سقوط وروسته یې پریکړه وکړه چې یو غټ ملي بیرغ واخلي او د خپل موټرو ورکشاپ داخل کې راځوړند کړي. هغه باید د نوموړي دغه ورکشاپ ته هره ورځ لسګونه کسان ورځي چې نیمه برخه یې طالبان وي. خو زیاتوي چې تر اوسه پورې ورته چا د بیرغ ښکته کولو نه دي ویلي. نوموړی وایي کله چې طالبان واک ته رسېدلي ما د خپل مستري خانې په پای کې یو غټ ملي بیرغ پر دیوال راوځړوه. اوس هم ځړېدلی دی. تر اوسه پورې ما ته هېچا هم د ملي بیرغ په اړه نه دي ویلي. د ارزګان یو بل اوسېدونکی ظاهر شاه وایي چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو وروسته د ګڼو دفترونو او عامه ځایونو څخه ملي بیرغونه راټول کړل او د خپل کور په کوټو کې زړولي دي. هغه زیاتوي چې ملي بیرغ د افغانستان ملي نښه ده او دوی غواړي چې په خپل کور کې په ملي بیرغ باندې مینه ماته کړي. د ظاهر شاه په خبره د ګڼو ملګرو او خپلوانو په خپلو حجرو او کوټو کې ملي بیرغونه زړولي دي. نوموړي وویل کله چې طالبانو ارزګان ونیوه زه ولاړم د ډیرو دفترونو څخه مې ملي بیرغ راټول کړ. اوس مې په خپل کور کې هره کوټه کې لګولی. دا زموږ ملي نښان دی او درناوی یې پکار دی. څه باید وشي؟ د چارو پوهان په دې نظر دي چې طالبان باید ملي ارزښتونو ته ژمن واوسي او ټول هغه ملي ارزښتونه چې خپل ځای پرېږدي د افغانستان هویت پکې خوندي وي. په ورته مهال په ارزګان کې میشت خلک د طالبانو څخه غوښتنه کوي چې ملي ارزښتونه پر خپل ځای پرېږدي او خلکو ته اجازه ورکړي چې خپل ملي ارزښتونه خوندي کړي. د ترینکوټ یو اوسېدونکی بسم الله حقیار وایي چې خلکو ته ملي ارزښتونه خاص ارزښت لري او طالبان د خلک په دې برخه کې خپلو کارونو ته پرېږدي. طالبان بیا په دې اړه څه نظر لري؟ افغانستان کې د جمهوریت نظام له سقوط او د طالبانو له واکمنېدو وروسته نږدې 8 میاشتې کېږي چې دا هېواد له دې دوو مهمو نښو بې برخې دی. په کور دننه او بهر په هیڅ ډیپلوماتیکه ناسته کې نه د افغانستان ملي سرود غږول شوی او نه هم د افغانستان بیرغ ایښودل شوی دی. څه موده مخکې په خوست کې طالبانو پر ملي بیرغ بندیز لګولی او سرغړونکو ته یې د سختې سزا خبرداری ورکړی دی. د خوست لپاره د طالبانو والي مولوي محمد نبي عمري ویلي و چې ملي بیرغ د غلامي نښه ده او غوښتونکي یې لنډغر دي. د طالبانو د دغو څرګندونو وروسته د افغانستان ملي تحریک ګوند مشر محمد اسماعیلیون پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي و چې ملي بیرغ د افغانانو ملي هویت دی او دا په هیڅ ډول حکومت او زمان پورې تړلی نه دی. یون ویلي دي چې زموږ ملي بیرغ هم ملي دی او هم اسلامي. د ټولو اسلامي تنظیمونو تر ځانګړو بیرغونو څو ځله زیات اسلامي دی. ملي بیرغ سره د ملت روح او روان تړلی دی. هر څوک چې پر ضد څرګندونې کوي د ملت له کرکې سره به مخامخ کیږي. تر اوسه د طالبانو رسمي دریځ نه دی راغلی چې آیا هغوی رښتیا هم د ملي بیرغ مخنیوی کوي. خو څه موده وړاندې د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد له یو شمېر رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د ملي بیرغ په اړه به پرېکړه په لویه جرګه کې کیږي.